په خپل خزه باندې د پورا کور بوج اچول څنګه دي. یعنی د مور پلار خدمت، خپل خدمت، خپل بچو خدمت، خپل درونو خدمت، دغه شان خپل د خويندو خدمت، د هغو خوراک کا تنظیم، د کور صفائی، دغه نه علاوه د کپڑے زل ستری کول وغیرہ، د ټول بوج په خپل خزه باندې اچول شری حواله سره صحیح ست لري. دا پیغام دا مسله ډېر مهم او ضروری ده، خاص کر کې زمونږ د پښتنو په معاشره کې چونکه جوائنٹ فیملی وی ټول یو ځای پاتې کیږي، ټول رونه خوند ټول یو ځای پاتې کیږي، په دغه وجه باندې د دې مسلې را پیښه کیږي. نو چې کوم شری مسله ده د هغه انسان خبر کې زګه چې د دې مسایلو په وجه باندې زمونږ اساسو په معاشره کې په کورونو کې بیا جنگ جګړې فسادات وي. نو پکاردار چې موږ شریعت د مسلې نظام خبر کو، شریعت په دې حواله سره سوی، شریعت په هر حواله سره زمونږ اساسو رهنمایي کړله، لیکن بدقسمتي دغه ده چې موږ تاسو د شریعت د مسایلو نه خبر یو. په دغه وجه باندې بیا ډیر شي غلط فهمیان زمونږ اساسو په معاشره کې پیدا شي. په دې حواله سره زنانه تاسو هم کړل دا وایي چې د پلار په کور کې را باندې څه کار هم نو ډیر کم کارو، لیکن چې کله د خاون کور ته تللی نو الته کې را باندې د پوره کور بوج دی او د دې حدا پورې چې د مانځ ټیم یا خپل سمالخ ټیم هم ماته نه ملاويږي. نو زه سو کوم شری حواله سره ماته سو کوم دی. یادو ساتي وګونه کولاو کې دا مسله د خزي د خاون د دوړو لپاره او دا غي نه علاوه چې دغه فیملی والا وي، یعنی سخر شو خواخ شو دغه شانتي چې کوم دیور وي، یعنی لیور ته چې پښتو کې ویل کېږي، داغه لپاره د ټول لپاره دا مسله ده. ځکه چې دا یو داسي دا چې کوم دي ته حقوق العباد ویل کېږي، د بندگانو حقوق. نو دغه شان د پکور کې چې کوم جوائنٹ فیملی پاږي کې د هر کس د ټولو چې کوم د یو بل سره حقوق وابسته وي. نو چې حقوق وابسته وي نو په دغه کې به یو د بل د حقوق خیال ساتي. چې چېرې د حقوق خیال نه ساتي نو دا حقوق العباد په دې کې د کمی زیادتی کې په دغه وجه باندې به د پکړ کېږي. ځکه چې حقوق العباد الله رب عزت ګره نه معاف کوي. حقوق الله یعنی د الله حضرت چې حقوق دی هغه الله حضرت معاف کی، موشو روزه زکات حج وغیرہ دا د الله حقوق دي، دا الله حضرت معاف کی، لیکن د بندگان حقوق ګره الله حضرت شری هم نه معاف کی چې ترسو بوره هغه انسان ته نه معاف کړي. بهرحال چې کله د خزي د خاون واده وشي نو شریعت بعض حقوق داسې دي چې هغه متعین کړل د خزي د خاون. سمجھ کې خبر راځي. اوس مثال طور پر په خاون باندې د خزي چې کوم خراس کاکته د غیر رهائش ته د غیر چې کوم جامه پیزار دي نه نفقو ته جوړلګي دا په خاون باندې واجب دي. دغه شانتي د زنانه چې کوم دغه اوس مثال طور پر دغه چې کوم شری یا جنسي حواله سره چې کوم خواهشات دي هغه پوره کول دي. دغه نه علاوه اخلاقی حواله سره شریعت دیانتن په زنانه باندې د خاون چې کوم خدمت ته هغه واجب کړل دیانتن. زګه چې کم خاون ستاله لپاره پورا هر څه تاته درکړلی، پورا کوري درکړل، تاته هر څه درکړلی، نو دیانتن شریعت داوي، اخلاقا دیانتن داوي چې ته د خاون خدمت کې داغه د بچو خدمت پکې. ځکه حضرت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت فاطمه او حضرت علی رضی الله تعالی نکاح کو نو د حضرت علی رضی الله تعالی په ذمہ باندې دواړو چې کار دی تقسیم کو. د حضرت علی رضی الله تعالی په ذمہ باندې د بار کار ولګو چې د کور چې کوم بار کار لري هغه به حضرت علی رضی الله تعالی کې د کور چې کوم کار لري هغه به حضرت فاطمه کې. سمجھ کې خبر راځي. نو دغه شان چې کله زنانه واده شي بیا خاص کر کې چې کوم زمونږ جوائنٹ فیملی ټول یو ځای پاتې کیږي، نو په دغه کې هم یاد وساتئ چې د سخر د خواخه چې کوم خدمت ده دام چې کوم دي اخلاقا دا د خزي په سیمه ده، یعنی هغه چې کوم د سخر او د خواخه هغه سخر خواخه چې کوم بالکل کمزوري وي ضعیف وي. نن سبا کې بدقسمتي دغه ده چې کله د یو زنانه ګور راشي ګورته خو ځوانه به بالکل هټه کټه وي، دغه شان چې کوم خاون هغه بالکل هټه کټه وي، لیکن هغه بیا پکړ کې کینی هر څه پکړ کې واړي. نو دا شریعت تاسو دې اجازه نه درکې، بلکې دا دغه حقوق دي. کو شری مثال طور پر تاسو کمزوري یې خواخه او سر کمزوري وي نو دا بیا یقیني طور پر بیا اخلاقا د هغه خزي ذمہداري جوړيږي، یعنی چې موږ ګوره د هغه ذمہداري جوړيږي چې دا خدمت وکړي. اگر چې شری حواله سره هغه باندې واجب نه ده، لیکن اخلاقا د هغه ذمہداري جوړيږي. لیکن څنګه چې ماوي بدقسمتي دغه چې کله یو زنانه د بل کور نه واده شي نو بیا چې کوم خواخه سخر ده هغه ځوانان ولې نیوي، لیکن د هغه نه باوجود د هر سنه بلاس راوکاږي کې بني هر څه په خپل کې واړي. نو دا سینه د پکاردار کچري یو زنانه داسي یو خواخه داسي چې ځوانوي کار کولای شي، کمزورتیا نیوي. پکاردار چې خپل خاون
هغه خدمت کې کپڑے وغیرہ وینځي دا غین علاوه خاوند له پکاردار چې هغه په بل چا باندې بول نه جوړي هر څه په خپل کې نه واړي نو دا شان ډیر شي مسائل داسې چې د حقوق العباد ویل کېږي کچې دا موږ تاسو د یو بل حقوق ادا کول ولا جوړ شنو ډیر شي مسائل به حل شي په یو کس باندې بیا بول نه راځي سمجھ کې خبر راځي دا شانتي اوس مثال طور پر لیوران دي یعنی د خزي د خاوند چې مرونه دي داغو خدمت اگر چې په زنانه نشته لیکن کچري هغه خدمتو کی نو پاغي باندې شری حواله سره سمانه نشته بلکې هغه خدمت کول شي داغو کپڑے انځل شي هغه خوراک سکا جوړول شي لیکن کچري دومره زیات بوج په زنانه باندې چې هغه نشي کولای هغه به موږ نشي ادا کولای نو یقیني طور پر دا بیا هغه دیورانو نه پکاره چې خپل خدمت په خپل کې خپل چګم کپڑے دي هغه انځل یا استری کول وغیرہ په خپل کې ځکه چې په زنانه باندې بوج نه دی پری باسل پکار شری حواله سره هم هغه سدي مکلفانه د جگہ بساسو هم کپڑے وینځي لیکن دیانتن کچري جوائنٹ فیملی وی ټولیو سے پاتې کیږي او کچري سمسلو ته نیوي او چکم تعداد په کور کې هم کم وی ظاهر خبره ده کچري هغه یو دوه کپڑے انځل شي یو دوه جوړې به کې زیات وینځي نو پاګې باندې سات سب نه پریوځي لیکن کچري ډیر زیات بھی بوج وی څنګه چې دي زنانه تاسو کړل سوال کړل چې زما تر مانځ ټیم هم نه ملاوي کیږي یقیني طور پر دا ظلم دی په دې حواله سره پکار دا چې کوم دیور حضرات دي هغه له پکار د خپل خدمت خپل کې بلکې چې کوم خاوند دی غرم پکار د خپل خدمت نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل کپڑے خپل ګندلې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل چې کوم چپل دی هغه خپل چې کوم دی سمولې نو د کور چې کوم کار دی هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام خپلم کو خپل ازواج مطهرات سره به لاس کو نن سبا کې بدقسمتي دغه دا چې خاوند چې کوم دی هغه په کور کې سشي د لاس نه هغه خپل توهین غني چې زول کار وکړ حالانکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بل غټ غیرتمن ذات د دنیا ته نه دی راغلی هغه خپل د کور والا سره چې کوم دی لاس کړل د کور په کار کې به داغو سره لاس کو داغو لاس په بټاو داغو سره او ته به چې کوم دی سہولت ورکو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم ژوندۍ د زموږ سره لپاره بهترین نمونه ده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه بدقسمتي دغه د چنن سبا کې منګه د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې سیرت یې غنه پڑھاو نو موږ ته پته شته او د دې هدا پوری هغه کار کول خلره خبره ده زمونږ په معاشره کې کچري خاون یو نارینه په کور کې داخليږي نو سلام هم نکي هغه خپل توهین غړي چې زب خزي ته سلام کوم زنانو ته سلام کوم حالانکه دا یو دعا ده نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله په کور کې داخلي نو سلام وکړو پتا سو باندې سلامتی وي نو چې کله انسان خپل کور والا باندې سلام کوي چې کور کې داخلي کې سلام کوي په هغه کور کې بیا سلامتی وي ځکه چې د خپل دعا کوي لیکن کچري کس داسي وي چې هغه دا دعا نه غواړي زما په کور کې سلامتی وي هغه باندې هغه شرم محسوس کوي نو یقیني طور پر دا انسان غټ بیوقوف په دنیا کې نشته نو بهرحال پکار دغه چې د یو بل حقوق منغو پیژنو د خزي په خاون د خزي چې کوم د غره خاون حقوق ادا کول ولا جوړ شي دغه چې کوم خدمت ته د کور چې کوم کار دی هغه کې او سخر او خواخي کچري کمزوري وی کار نشي کولای نو د هغه خدمت او داغې نه علاوه کچري دیور حضرات ټول یو ځای پاتې کیږي کچري د هغه چې کوم کپڑے وغیرہ دي یا دغه شانتي دغه خوراک سکاک دي هغه کې زیات بوت پینې جوړيږي وو بالکل کولای شي په خوشاله باندې لیکن کچري نشي کولای یا شری حواله سره موږ ته دا اختیار حاصل نه دي چې باغی زنانه باندې موږ زبردستي وو ځکه چې دا داغي کار نه دی چې هغه د ټول کور چې کوم دی بوت په سر وخت کچري هغه کې نو دا احسان کی او کچري نه کی نو پاغه باندې ګوره بیا زور زبردستی نشه بیا خاص کر کې پروژه کې منګګورو پروژه کې یو زنانه به د سار نوالي در مخام پورې مخام نوالي د سار پوری سار په پښمنی باسي پوره شپه به جګم دي روټي به پخې سارنی به پخې د پوره کور جګم دي خدمت کی دغه شان د شپې جګم دي نو یقیني تو پردا پوښ دي پکار دادا چې نارینه ولم پکار دا چې هغه د کور چې کوم زنانه دي دا اوسره هیلپ کوي لاس ور سره کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت دي د دې سره په کور کې مینه محبت پیدا کیږي اور ډیر شي فسادات ختمي بهرحال امید کوم چې دا مسله په دې حواله سره ډیر خلک داسې چې جنگ جګړې زمونږ په کورونو کې د دې وجنه پیدا کیږي نو پکاردار چې موږ د یو بل حقوق خیال وساتو او د یو بل سره لاس کول ولا جوړ شو ان شاء الله تعالی د دې ډیر فسادات موږ تاسو بچو بلکې د یو بل حقوق ادا کول ولا جوړ شو او د دې سره زمونږ ژوندۍ پر سکون وي بهرحال الله حفظ دعا ده چې الله حفظ موږ تاسو د یو بل حقوق ادا کول توفیق نصیب کړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته